د خپل کور د ګرمې خونې د پشتۍ پر ځای اوس د سفر د جامو او توکو پر بایک ناست دی. ښایي دا یې د خپلې خاورې وروستی دیدن وي. او دا بیا په نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق تمځای دی. موږ ډاټسن کې کینو ځو پاکستان ته تقریبا 10 ساعته لاره ده. 10 ساعته نه بیا بل پاکستانیان موږ په بل ګاډي کې خېجئ مرسته وړي 4 ساعته لاره ده. بیا تقریبا 12 ساعته پیدا لاره موږ ته راکوي. 12 ساعته پیداروي ده. دغه پیداروي چې خلاصه شي بیا په واړه ماشینونه دي ټول یې کرولاګانې موږ کرولا ورته دلته ماشین ورته وایي پیجوګانې دي. په دغه کې تقریبا 6 شپو کې موږ رسو.